اکثره به تاسو زما د ویډیوګانو په اخر کې دا اعلان کتلی چې موږ الحمدلله قرآن کور اکیډمي جوړه کړې ده. د دنیا په هر ګوټ کې که تاسو اوسئ ستاسو کورونو ته به انشاءالله قرآن او د قرآن مربوط چې کوم درسونه دي همدارنګه ادب اصول دا هر څه به انشاءالله موږ ستاسو کورونو ته رارسو او الحمدلله په دې خپل میشن کې کامیاب تر اوسه پورې. تاسو ته معلومات دی موږ سره تر اوسه پورې څومره شاګردان دي د هغې له جملې څخه یو درېو چې موږ ته اجازت راکړی ویډیو تاسو سره اشتراک کوم. په دې سکرین کې تاسو ګورئ بره هم ګورئ د منځ کې هم وګورئ او لاندې هم وګورئ. دا زموږ شاګردان دي الحمدلله په لسهاو شاګردان اوسه پورې موږ د تربیت لاندې نیولي دي. دا را سره فکر دا فکر ما سره نه و ولې ځینې خویندې ځینې ورونه چې تاسو سره په خارج کې اوسېږي خصوصا په کاناډا کې امریکا کې جرمني کې فرانس کې ډنمارک کې مختلفو هیوادونو کې دی اوسېدل حتی استرالیا کې نو ځینې وخت به زنګ راووهلو چې زموږ اولادونه دلته دي دیني مراکز لرې دي دیني مدرسو ته تللی نشو استادان کورو ته راتللی نشي. نو ځینې اکثره ماشومان داسې چې محیط چې کوم تاثیر وي هغه بس دی سره وي. کور ته چې راشي څنګه چې د انګریزانو بچي وي څنګه چې د غیر مسلمو بچي بس دی هغه اکټونه هغه عملونه ټول هغه سر ته رسوي. نو الحمدلله ملګري سره کېناستلو په دې مو فکر وکړو چې څنګه موږ وتوانېږو ناست دلته او کار هلته وکړو. نو لله الحمد په دغه میشن کې تر اوسه کامیابه یو. دا یوازې موږ نه یو دا تاسو یې چې الحمدلله دا لاره مو خلاصه کړې ده او بل دلته موږ استادان راغوښتي دي الحمدلله. استادان مو داسې استادان دي چې که درته ووایم په هر څه کې دی رسېدلي خل دي. شاګردان په 2 میاشتو کې داسې تربیه کوي فکر کوي چې دا شاګرد دی استاد سره 2 کاله تیر کړي دي. دا عادي خبره نه ده دا زحمت غواړي خواري غواړي. زه پوهېږم د زموږ ستاسو ژوند نن سبا عموم به وي ژوند دومره مغلق او پیچیده شوی دی چې سهار سره ووځو نو د شپې د یو عالم خبرو سره کور ته راګرځو. بیا دا دومره من کې انرژي نه چې خپل بچی کې نو چې راشه بچیه نن دې څه شی ویلي نن باید څه وکړي. بس دا ژوند تاسو ته معلومات شهیدانې بس همداسې دا ژوند روان وي. نو په دغه اساس باندې زه غواړم ستاسو بچي ستاسو تابع وګرځي. زه غواړم ستاسو بچي داسې تربیه شي در څو پورې فکر وکړه چې دته ټول شپه ورځ ته لګیا یې او دته درس ورکوي روزنه ورکوي په اسلامي علوم باندې سنبال ساتي. همدارنګه آداب اصول د اجتماع یا ټولنې سره یا غربیانو سره څنګه د دې مسلمان بچي څنګه رویه وي کور کې څنګه رویه وي د خور سره د پلار سره د مور سره دا ټول موږ په دغه قرآن کور اکیډمي کې الحمدلله سره راجمع کړي دي. داسې یو کاریکولم مو جوړ کړی په ډېر زحمت او خواریو باندې. زموږ سره چې کوم شاګردان دا اوس موږ سره دي د هغې پلاران شاید دا ویډیو وګوري که هغې سره تاسو ارتباطات لرئ اقل نور نه پوښتنه وکړئ چې بچي مو څنګه دي درس یې څنګه دی. نو انشاءالله باوري یم چې 100% کې او دوی خوشحاله دي راضي دي او الحمدلله کوشش به مو دا وي چې قرآن هر کور ته ورسېږي د قرآن رڼا هر کور ته ورسېږي که هغه د نړۍ په هر ګوټ کې دا هغه ورونه او خویندې چې تر اوسه پورې دې خبرې نه قرآن کور کې داسې کاریکولم باندې کار شوی او داسې بچي روزل کېږي. نو راځئ اوس هم موږ سره یو ځای شئ او دغه واتساپ نمبر دی ویب سایټ هم درته ښکاري په ده کې ویب سایټ ته راشئ وګورئ زموږ کاریکولم وګورئ زموږ درس طریقه وګورئ همدارنګه په همدغه نمبر را سره رابطه وکړئ. نو انشاءالله موږ به په 2 میاشتو کې تاسو خپل بچیو روزنه وګورئ چې بچي مو کوم ځای ته رسېدلي دي او انشاءالله خوشحاله به موږ سره یاستئ. راځئ دغه زما دا ویډیو نور سره خپره کړي تر څو پورې ټولو هیوادوالو ته ورسېږي او آینده کې خپل د بچیو تشویش ورسره نه وي چې زما بچي به دلته څنګه روزل کېږي زما بچي به څنګه غټېږي. نو فقط د دغه تشویش د رفع کولو لپاره موږ دغه اکاډمي جوړه کړې ده. نو راځئ سره لاس په لاس کې ورکړو او د خپل بچیو آینده روښانه کړو.